السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پښتنه کړې ده د یوای د محرم الحرام د میاشتې لومړی 10 ورځې په ځینو پښتني سیمو کې د غم مصیبت او د ژړا ورځې بلل کیږي. ان چې ځینې پښتانه ژړاندې ورته وایي او په دغو 10 ورځو کې شادي واده او کوزده هم ممنوع بولي. په شریعت کې د دې څه حکم دی؟ آیا شرعاً داسې دلیل شته چې په دغه لومړی 10 ورځو کې واده او شادي کول ممنوع وي؟ آیا شرعاً دغو 10 ورځو ته د غم مصیبت او د ژړا ورځې ویل روایش لري که یا؟ د دې پوښتنې جواب دا دی چې د محرم الحرام میاشت چې موږ پښتانه د حسن حسین میاشت ورته وایو، دا د کال د نورو میاشتو په څېر یوه میاشت ده. لکه د کال په نورو میاشتو کې چې شادي واده او کوزده کول جواز لري، په دغه میاشت کې په دغه 10 ورځو کې چې د دې میاشتې لومړۍ 10 ورځې دي په دې کې هم جواز لري. هیڅ شرعي دلیل نشته چې په دې میاشت کې یا د دې میاشتې په لومړۍ 10 ورځو کې د شادي پر حرمت او ممانعت باندې دلالت وکړي. دا د روافضو او شیعګانو بد او قبیح عادت و رواج و بدعت دی چې دوی په دغه 10 ورځو کې ځانونه غمجن او ویرژن بولي او په دغه 10 ورځو کې دوی شادي کوزده او واده ممنوع بولي. په شریعت کې داسې دلیل نشته. دوی پر دې باندې هیڅ دلیل هم نه لري. او دویم دا چې دغو 10 ورځو ته د ژړا غم او مصیبت ورځې ویل دا هم د شیعګانو او روافضو قبیح او بیکار عادت و بدعت دی. په شریعت کې د دې هیڅ ثبوت نشته. په شریعت کې غم 3 ورځې دي. حضرت امام حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما چې په دې میاشت کې په شهادت رسیدلی، د هغوی غم بس په هغه وخت کې 3 ورځې و. تر 3 ورځې وروسته بیا شرعاً غم جواز نه لري. ډیر احادیث او نصوص پر دې باندې شته چې غم تر 3 ورځې زیات نشي کېدلی. نو چې کله غم تر 3 ورځې زیات نه دی، تر 9 ورځې پورې چې 1400 کاله کېږي، موږ باید غم ونه کړو. دا د غم ورځې نه دي، دا د مصیبت ورځې نه دي، دا د ژړا ورځې نه دي، دا د شیعګانو دود دی. د دې څخه ځان ساتل پکار دي. دا د شیعګانو عادت دی. په مسلمانانو کې داسې عادت نشته. که موږ هره ورځ د ژړا ورځ وټاکو هم بیا نو داسې ورځ نشته په کال کې چې په هغه ورځ کې دي یا یو صحابي یا یو پیغمبر و نبي و رسول یا یو بزرګ په وفات نه رسېدلی یا چې شهید سوی نه وي. نو که چیرې موږ دغه غم په اسلام کې تر قیامته پورې وای، نو زموږ به هره ورځ د غم وای. اسلام دې ته اجازه نه ورکوي تر 3 ورځې بالابود پر یو چا باندې که مړ وي که شهید وي پر هغه باندې غم کول شرعاً حرام دي. نو پر حضرت امام حسن او امام حسین باندې تر اوسه پورې غم او خواشیني ښکاره کول چې دوی په شهادت رسېدلي دي دا حرام دي. دا د شیعګانو رواج دی چې له یهودیت څخه سرچینه اخلي. فتاوا حقانیه 2 جلد 96 صفحه، جامع الفتاوا 5 جلد 3 صفحه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.